الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. مجاهدين دلير، مشايخ عظام، علماء كرام ومردم شريف ونجيب ولاية باستاني هرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال قربانی ها، تکالیف و زحمات شما مردم غیور و مجاهد فرور را قبول بفرماید. در قدم نخست این فتح و فیروزی بزرگ را برای یکایکتان از صمیم قلب تبریک می گویم و برای برادرانی که در راه جهاد و مبارزه علیه اشغال به شهادت رسیده اند از بارگاه خدای متعال جنت الفردوس و برای بازماندگانشان صبر جمیل و نعم البدل استدعا دارم. جاه دارد که شکر خدا را بجا آوریم که او متعال قربانی های همه ما به فضل خود و به مرحمت خود قبول نموده و برای من و شما استقلال و آزادی را نصیب نمود. برادران عزیز، مسئولیت هایی که متوجه هر یک شماست، یقین دارم شما با کمال تلاش و تقبل زحمات بدون احساس خستگی انجام می دهید که بر آن مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان می بالد و از خداوند متعال برایتان قبولیت همه مساعی و قربانی ها را خواهان است. ما مورد انجام دادن آن مسئولیت ها از شما مطمئن و راضی هستیم. پروردگار جل جلاله نیز از شما راضی باد. با استفاده از فرصت پیش آمده می خواهم نکات به سمع شما برسانیم. برادران محترم، به شما بهتر معلوم است که مسئولیت های امور جهادی بسیار ظریف و حساس است. در عین حال اعمال جهادی مهمتر است. اگر خدای نخواسته یک کسی مرتکب به اطاعتی، سهلنگاری و یا اعمال غیر شرعی می شود، او را خداوند متعال پس از دادن مهلت رسوا می کند و سرانجام زیان می بیند. خداوند متعال من و شما را از این عواقب ناگوار نجات دهد. من یقین دارم شما خوب می دانید که امروز جهان با وحدت سیاسی، جهادی، فرهنگی، قربانی های بی سابقه و استقامت های فولادین ما امارت اسلامی افغانستان اعتراف می کند. دوستان و دشمنان بر آن اعتراف می کند. پس لازم است که ما یک پارچگی، وحدت و همبستگی خودمان را از دست ندهیم. پس به خاطر حفظ وحدت خود خواهشات نفسانی و هر تعصب را زیر پا بگذاریم. از مسئولین خودی تان
اطاعت کنید اگرچه به طبیعت شما برابر نباشد، اما برای سربلندی دین خدا و اطاعت الله و رسول صلی الله علیه و سلم از امیران خود اطاعت نمایید. هر یکی به فکر این باشید، این جملات را با خود تلقین کند که برای رضایت الله و رسول صلی الله علیه و سلم از امیر خود اطاعت میکنم، اگرچه تمایل قلبی ندارم. خیر است که شخصیت و حیثیت او بالا می رود و نام و نشان او بلند می شود. من در اخلاص خود کم نمی آورم، بلکه دین خدا و امارت اسلامی را نیرو و عظمت می بخشم. نظام امارت اسلامی افغانستان بر اساس عقیده و دین من و شماست و در آن با اساس یک رشته مقدس گرد هم آمده ایم. همواره کوشش نمایید که در بین خود یک دیگر را حمایت نمایید و از نارضایتی یک دیگر خودداری نمایید. محترم و مجاهدین ورونو، تقوا یو بل داس شی دی چې الله جل جلاله فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زموږ او ستاسې حیثیت، زموږ او ستاسې لوړوالی، زموږ او ستاسې عزت دا نه په ژبه کې پروت دی، نه په قوم کې پروت دی، او نه په سمت کې پروت دی. موږ او تاسې که په نیز د خدای او د الله جل جلاله د صالحو بندگانو مکرم ګرځو، معزز ګرځو او عزتمن ګرځو، هغه به متقوا ګرځي. هر مجاهد که مسئول وي که فرد باید و دې شي ته جدي توجه وکړي. که موږ او تاسې تقوادار وو، نیتونه مو د الله جل جلاله د رضا دپاره وه او د دې اسلامي نظام د حفاظت دپاره وه او د دې اسلامي او پاکې خاورې د ساتنې دپاره وه، الله جل جلاله به همیشه زموږ او ستاسې ناصر او مددګار وي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ولیدل چې الله جل جلاله زموږ او ستاسې داسې نصرت وکړي چې په ټوله نړۍ کې هیچ چا د دې فکر نه کاوه. حتی موږ او تاسې په خپله هم دا فکر چې به مو واهه چې دغسې یو حالت به موږ او تاسې وینو، یقینا چې دا به موږ او تاسې ته یو تصور، یو خیال او خوب معلومېدی. خدا د الله جل جلاله نصرت و، زموږ او ستاسو د پاکو شهیدانو د پاکو وینو برکت و او زموږ او ستاسو د مشرانو او افرادو د تقوا نتیجه وه. دا نظام د مسلمانانو نظام دی، دا نظام د مجاهدینو نظام دی، دا د افغانانو نظام دی. دلته به د هر عالم قدر کیږي، دلته به د هر مسلمان قدر کیږي، دلته به اسلامي نظام او شرعي نظام نافذیږي. دلته غربي او شرقي فکرونه، دلته دیموکراسي او دلته هغه غلط افکار چې اشغالګرو په دا 20 کاله دلته په افغانستان کې شیندلي وو او زمینه ورته برابره کړې وه، دا نور نه چلیږي. ټول باید دا حقیقت درک کړي او په دې پوه سي چې نور د افغانستان ملت، د افغانستان اردو، د افغانستان پولیس، د افغانستان په مجموع کې ټول حکومت دا نشي برداشت کولی چې یو څوک د نظام په مقابل کې سر پورته کوي او د دې ملت څخه دغه راغلی امنیت اخلي. دا خبره د زړه په غوږو واورئ چې ستاسې هره شومه اراده به په نطفه کې خنځا کېږي او انشاء الله تعالی د الله جل جلاله په فضل او نصرت سره
او د دې ځوانانو په ارادو سره او په عزم سره به تاسو خپل هدف ته په هیڅ وخت کې ونه رسېږئ. نو د خپلو دغو ارادو او سرټمبګیو څخه نور باید لاس واخلي. مجاهدین، مسئولین و بزرگان، در تعییناتتان شایسته سالاری را در نظر بگیرید. معیارتان تنها و تنها تدین، تعهد، لیاقت و استعداد باشد و بس. شما را روابط خویشاوندیتان به این وادار نکند که افراد بی لیاقت را در ادارات وظیفه دهید، چون این به نوع خیانت است و اهانت به خون شهدا است. محترم مجاهدینو، یوه مهمه موضوع چې تاسو فکر ورته رااړوم چې باید موږ او تاسو ټول ورته متوجه سو، هغه د بیت المال سره احتیاط دی. د بیت المال که وسایل وي، که وسایط وي، که اسلحه وي، که مهمات وي، که نور ظروف و سامان هر څه چې وي، د دې سره باید نهایت ډیر احتیاط وشي. متاسفانه چې د فتوحاتو په درشل کې موږ او تاسې د یو اندازه داسې یو حالت سره مخامخ وو او داسې یو څه مشکلات رااله چې زموږ زړه نه غوښتل چې دغسې یو مشکلات راسي، او دا د هر مؤمن دپاره د یو خفګان سبب ګرځېدی، د هر مجاهد دپاره. هغه دا و چې ډېره سخته بې نظمي وه په دې کې. چاته چې به موټر د بیت المال په لاس ورتلیم شخصي غنیمت یې بلی، چاته چې به د بیت المال اسلحه په لاس ورتللم شخصي غنیمت به بلل. دغه یې نه کتل چې دا د کومې ادارې مربوط او دا د کومې ادارې مربوط دی. هر څه چې په لاس ورتلل هغه یې داسې بلل چې دا ماته د پلار په میراث کې را رسېدلي دي. دا هر څه چې دي دا د بیت المال دي، باید تر خپلو شخصي ملکیتونه یې ښه حفاظت وکړو. ګورئ د بیت المال په حق کې به تاسو د علما کرامو څخه اورېدلي وي ډېر احادیث مبارکان، ډېر مسائل په دې کې شته او موجود دي چې بیانوو یې وخت اوږدېږي، او ډېر سخت وعیدونه شته چې څوک په بیت المال کې خیانت وکړي سخته سزا به وویني. په هر صورت تاسو باید آینده او که کوم څه وي د هغه څخه د الله جل جلاله د خپلو امیرانو څخه معافي وغواړئ او وړل شوی شی و امارت او بیت المال ته تسلیم کړئ، او آینده دا قصد او دا عزم وکړئ چې هیڅ د بیت المال شی باید ضایع نه کړو، بې ځایه استعمال نه کړو او خراب یې نه کړو. الله تعالی مو ټولې قربانۍ، ټول زحمتونه، ټول تکلیفونه په خپل دربار کې مقبول او منظور وګرځوه. محترمو مجاهدینو، دغه مجاهدین چې دا دلته ناست دي او که د افغانستان په هر کونج کې وي، خصوصا دغه مجاهدین چې په اعداد باندې اخته دي، ښه اعداد وکړي، په اخلاص یې وکړي، په صداقت یې وکړي، پوره کوشش وکړي. د ټوله ملت سترګې و تاسې ته دي، د ټوله امارت سترګې و تاسې ته دي. تاسې د دې نظام او د امیر المؤمنین حفظه الله لاسونه یاست، پښې یاست، سترګې یاست، غوږونه یاست. نو تاسې باید ډېر متوجه سئ. د دې نظام په حفاظت کې باید د هیڅ قربانۍ څخه دریغ ونه کوي، او دا اعداد داسې یو اعداد باید ترسره سي چې په نتیجه کې یې موږ او تاسې د دې اعداد په برکت د افغانستان د هر کونج څخه، د افغانستان د هرې لویشتې خاورې څخه او د دې نظام د علیا منافعو څخه او د هیواد د ملي منافعو څخه ښه په میړانه دفاع وکولی سو. الله تعالی دې ستاسو کړي خدمتونه او ستړیاوي او آینده ستړیاوي په خپل دربار کې قبول کړي. الله تعالی دې توفیق درکړي. الله تعالی مو کامیاب، سرلوړي او سوکاله ولره. الله تعالی دې ستاسو څخه د خپل دین خدمت واخلي. الله تعالی دې تاسې د دې هیواد دپاره د دې هیواد د دفاع زمریان جوړ کړي، او الله تعالی دې تاسو په دنیا او آخرت کې سرلوړي ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.